ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. پنځلسمه پارا سورة بني إسرائيل 89 یو کم اتیا نمبر آیت تے. دینا مخ کی آیت کی ذکر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله رب العالمین تسلی ورکړه چې پیغمبره دا مشرکان به تا شړي د مکې نه ستا په خلاف باندې قسمه قسم چلونه وغیره جوړی ته به هجرت کې خو څلور کارونه دا به نه هېرې او دا د هر مهاجر انسان دپاره دا آداب الله ذکر کړي چې کله سړی هجرت کوي د یو ملک نه بل ته نو هغه له پکار دي چې هغه به د څلور خبرو باندې هغه عمل وکړي. نو دغه هجرت کې به دته ډېرې زیاتې فایدې مخې ته راشي. په څلورو خبرو کې یوه خبره مخکې ذکر شوه چې اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر چې پنځه وخته د مونځ پابندي به سړی کوي. اوس دویمه خبره ذکر کوي دا دویم ادب دی چې د فرض مونځ نه علاوه سړی به د تهجد د مانځه هم پابندي کوي. د تهجد مونځ اگر چې دا فرض خو نه دی دا یو مستحب عمل دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم فرض نو مستحب او امت د پاره هم دا مستحب عمل دی خو فائدې ډېرې زیاتې دي. نو دی وجه نه د شپې دی نیمې حصې ته چې کله شپه ورسي نو دغه وخت کې د تهجد مانځه ته راپاڅېدل پکاري او بیا خاص کر د شپې د اخري حصه کې دا ډېر غوره او افضل وخت دی چې دغه وخت کې سړی نارینه او زنانه دواړه د تهجد مانځه ته راپاسي. نو الله دا دویم ادب ذکر کوي د مهاجر انسان دپاره ومن اللیل او بعض د شپې نه فتهجد به تهجد کوه به په دې قرآن سره یعنی تهجد کې به سړی قرآن لولي. تهجد ته تهجد ځکه وایي چې اصل کې تهجد ویلې کېږي ترک النوم خوب پرېښودو ته. نو د تهجد منظم غوره او افضل دا دی چې سړی د دې نه مخکې اول لږ اوده شي خوب وکړي. نو چې له خوب وکړي او بیا دا شپه دې نیمې حصې ته ورسي او په دغه وخت کې بیا سړی راپاسي او الله ته په مانځه باندې ودرېږي. نو الله وایي نافلة لک دا زیاتی عمل دی ستا دپاره. نفل وی زیاتی مونځ ته چې الله په سړي فرض کړی نه او سړی دې ته عربۍ کې نفل ویلی کېږي. نو دلته یې تهجد مونځ ته کوم مونځ ویو نفل. نو دا فرض نه دی دا نفل مونځ دی مستحب عمل دی. د تهجد د مونځ خو ډېرې زیاتې فایدې دي عامو انسانانو دپاره خو دلته د تهجد د مانځو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دپاره یو عظیمه فایده ذکر کوي او دا صرف خاص ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره بل چاته دا فایده نه ده شامل او هغه الله ذکر کوي
عسا نزدې ده ان یبعثک ربک چې وبرسوي تا ربستا مقاما محمودا اغه زید ودریدو محمودن ستایل شوی تا. دی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العالمین تسلی ورکړي چې ټیک دا ته خو به هجرت کې، خو د هجرت سره چې کله تا په دې آداب باندې عمل وکړو نو الله به د مقام محمود ته رسوي. خو مقام محمود څه ته وایي؟ نو دا اوږد حدیث ته حدیث د شفاعت ورته وایي. مفسرینو دلته را نقل کړی دی او صحیح حدیث دی. کله چې ورځ د قیامت شي او د انسانان الله د دې قبرونو نه راوباسي نو ډیره سخته ګرمي به وي، انسانان به ډیر د پریشانۍ په حالت کې، مشرک او کافر خو به یې پریشانه، خو مومن به هم ډیر پریشانه. او حدیث کې راځي بعض انسانان به داسي چې د دې غوږونو پورې او په خولو کې ډوبي، دومره سخته ورځ ده. دا انور به انتهایی د 1 میل په فاصله باندې راښکته شوي. ساینسدانان وایي د دې ځمکې نه د انور 9 کروڑ میل فاصله کې لرې دی. نو چې 9 کروڑ میل فاصله کې لري نو اوسې ګرمۍ ته سړی نشي ټینګېدی. نو چې دا دومره ستا په دې سر راښکته شي چې 1 میل فاصله کې بیا به ورته سړی سټینګ شي. نو داسې ورځ به خلق به ډېر زیات په تکلیف کې، دا خلق به راجمع شي چې د انبیا علیه صلات وسلام له ورځو چې الله ته درخواست وکړي چې موږ سره حساب کتاب شروع کړي چې یو طرف ته زموږ معامله حل شي. نو اول به دا خلکو آدم علیه الصلاۃ والسلام، موسی علیه الصلاۃ والسلام، نوح علیه الصلاۃ والسلام، عیسی علیه السلام ته راشي. دې ته اولو العزم رسولان ویلی کېږي چې هغوی له راشي هغوی به ورته انکار وکړي چې نن الله رب العالمین ډېر زیات غصه دی، موږ هېڅ نشو کولی. نو بیا به دا خلک خپل منځ کې مشوره وکړو چې ښه کوم خوا به ځو. نو عیسی علیه الصلاۃ والسلام به ورته وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورشئ. نو کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام له راشي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به ورته وایي ټیک ده زه د عرش د لاندې الله ته سجده لګوم. نو چې د عرش د لاندې الله رب العالمین ته سجده ولګوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به د دې امت دپاره دعاګانې غواړي و الله ته به وایي الله د دوی د حاجت پوره که. نو په دغه وخت کې حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به الله رب العالمین آواز ورکړي ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر دی اوچت کړه سجدې نه، ته چې څه غواړې ما نه غواړه او زه به یې دله پوره کوم، ستا شپارس به زه نن قبلوم. نو دغه حدیث کې بیا راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په دغه وخت کې چې زه دا سجده لګوم په دې وخت کې به الله رب العالمین ما ته داسې حمدونه وښیي چې ما ته یې لا نه دي ښودلې، هلته به یې زه بیا بیانوم. نو دغه ته اصل کې وایي مقامم محموده، دا معنی ده. او کله چې سړی اذان وکړي نو اذان نه پس چې کومه دعا وایي نو په هغه دعا کې موږ ته حکم شوی چې تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دپاره مقام محمود غواړئ. دعا کې د الفاظ راځي که نه مقاما محمودا الذي وعدت انك لا تخلف المیعاد، نو دا ته مراد دی. ومن اللیل او بعضې د شپې نه فتهجد بی، تهجد کوه په دې قرآن سره نافل لکه، دا زیاتی عمل دی ستا دپاره عسا نزدې ده ان یبعثک ربک مقاما محمودا چې وبرسئ تا رب ستا ځای د ودرېدو ستایلی شوي ته. دې بل ایت کې دریم ادب ذکر کوي د مهاجر انسان دپاره او د دې تعلق اصل کې د دعا سره دی. کله چې یو سړی هجرت کوي نو دی به د الله نه دا دعا غواړي. دی آیت کې چې کومه دعا الله ذکر کړې ده وقل او توایا رب ای رب زما ادخلنی داخل کما مدخل صدق په داخلې دو رښتیا وسره واخرجنی او اباسما مخرج صدق په ویستلو رښتیا وسره. ګوره مدخل په عربی کې زید داخلې دو ته وي او مخرج زید ویستلو ته وي. کله چې سړی هجرت کوي نو هجرت کې اصل کې 2 کارونه راځي، د یو وطن نه وتلی او بل ته سی داخلېدلی که نه، نو ځکه مدخل او مخرج ذکر کو. بیا دلته
د مدخل نه مراد مدینه ده او د مخرج نه مراد مکه ده. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام د مکې نه هجرت کړی، چېرته داخل شوی؟ مدینې ته داخل شوی، نو دا ته مراد دی. صدق لفظ دا په عربی کې ډېر عام لفظ دی. دا د مکان د ځای په صفت کې مرازي، دا د وینا په صفت کې مرازي، دا د عمل په صفت کې هم راځي. نو وقل یا رب ای رب ادخلنی داخل کما مدخل صدق زید داخلی دو رشتیا ہوتا واخرجنی او اباسما مخرج صدق زید وستل رشتیا ہوتا. خدا دعا بمهاجر کئی وجعل لی اگرزو مالر من لدنکا د طرفستان سلطانا غلب نصویرا مدد شویوی. مهاجر انسان چې کله هجرت کوي نو دا به د الله د رضا دپاره کوي، نو دی به دا دعام کوي چې یا الله ما خو هجرت کړی دی، ما سره اسباب نشته، خو د کافر او د مشرک په مقابله کې ته زما سره امداد وکړي. اوس دی بل آیت کې دریم ادب الله ذکر کوي چې مهاجر انسان به په دې باندې عمل کوي. او دی آیت کې اصل کې د یو وهم الله رب العالمین دفع کوي. هغه وهم داو چې یو سړی دا ونوي چېرته د مکې مشرکان چې نبی علیه الصلاة والسلام خو موږ د مکې نه ویسته او بس دا حق دین ایسته بند شو، ختم شو. الله خپل نبی ته تسلی ورکوي چې نه ته چې کله ځې د مکې نه نو ګوره ته دا کلمات وایه وقل او وایه جاء الحق راغ حق وزهق الباطل او ختم شو باطل. که یو حق پرس عالم سړی د یو کلي نه وباسي که نه نو دا خلق دی په دې نه خوشحالیږي چې یاره بس دیم وشړه د دې کلي نه بس د ده چې کوم کار و دعوت کار و هغه بند شو. نه الله وایي دې سره نورم ترقي به د ده کېږي، دې سره حق ښه راښکاره کېږي، باطل ورسره ختمیږي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې ته لاړ د بدر غزا وشوه، نو د بدر د غزا نه څه وخت پس بیا الله رب العالمین مکه فتح کو، دوی له په مکه باندې باچاحت ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکې ته راته صحابه کرام ورسره دي نو د دې کعبې نه غیر چاپیره 360 بوتان پراته او د مشرکین واډه وا. رسول الله صلی الله علیه وسلم سپلاس کی خپل نیزه وا نو چراله هغه ټول بوتان مات کړ، سرونه تخکت وغورځول او کعبه ته داخل شو. او دا آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلستو جاء الحق وزهق الباطل، راغ حق وزهق الباطل او ختم شو باطل. دا آیت لستلو مکې ته داخل شو. ان الباطل کان زهوقا، یقینا باطل کان دی زهوقا ختمیدون کې. د حق په مقابله کې باطل چرتم نه دا الله ختمی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. دي زينا وصلى الله رب العالمين ترغیب ورکی قرآن کریم ته. الله فرمای کله چې سړی هجرت کوي نو ټیک د 15 منځونو پابندي بم کې، د تهجد منځ بم کې، دعاګانې بم د الله نه غواړي، او قرآن کریم بملول د دې تلاوت بم سړی څه کوي هغه به نه فریږي. او د قرآن کریم الله رب العالمین دو فیدې دلته ذکر کوي، یو دا شفا ده او بل دا د رحمت کتاب دی. خو شرط ذکر کوي چې شفا او رحمت د چا د پاره دی؟ وی للمؤمنین، ګوره د مؤمنانو د پاره دی. زدیان او عنادیان خلق چې کمینو هغوی له قرآن الټه د هغوی تاوان قرآن کریم دا بد اثر ور باندې کوي، دغه وله سیوا کوي. وننزل من القرآن النازل ومونږ د دې قرآن نه ما هغه څه هو شفاء چې هغه شفا ده، ورحمت للمؤمنین او رحمت دی د پاره د مؤمنانو. ګوره شفا دوه قسمه ده په قرآن کریم کې. یو قسم شفا هغه د باطنی مرضونو ده، د انسان په دې باطن کې کفر، شرک، منافقت پکې پروت. نو چا کې چې ضد او عناد نه یو هغه قرآن ته صحیح غوږ کېږدي نو الله رب العالمین دا کفر او شرک او دا باطل عقیدې د څه کوي؟ دا وله ختمی. دې ته باطنی شفا وایي.
یو قسم ظاهری مرضونه چې په انسان په بدن باندې راځي قرآن کریم د هغې علاج دی. لکه صحیح احادیثو کې راغلی دي چې په دې قرآن کریم باندې سړی دم وغیره دا کولی شي. بخاری کې راځي صحابه کرامو یو سریه تلې وه، نو په لاره کې د مدینې نه دوی تلي، نو په لاره کې یو سفر واچو، پړاوې واچو، په سفر کې هلته دمه شو. یو داسې مخامخ یو کلی و، هغې له کسان ور ولېږي، ویلې موږ مسافر یو، څه روټۍ راله راکړه چې ویې خورو. هغوی ورته ویلې زه د کوم ځای نه راغلي، روټۍ موټۍ نشته دی، خپل کار کوئ. خو د الله رب العالمین امتحان و چې لږ وخت تیر شو، نو د دغه کلي د قبیلې چې کوم مشر سردار و هغه لړم وچیچو. یاره ډېر علاجونه وله وکړه خو سمې ونه خوړو. چا ورته ویلې دا مېلمانه چې راغلي دلته دیره دي، دا د مدینې خلک دي، هسې نیکان ښکاره کېږي، ورشه که دوی سره چېرته علاج یې دله به وکړي. چې راله ورته ویلې زموږ مشر لړم چیچلی، تاسو سره څه علاج شته؟ ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته ویلې چې یو ټیک د زه به یې دمومه، خو په یو شرط. غوسه خو یې ورته روټۍ وله نه ورکړي. ویلې چې دا دلی دم کم نو څه به راله راکوئ؟ هغه ورته ستاسو څه خوښه دي؟ ویلې 10 چیلۍ به دنهلو. څو چیلۍ؟ 10. دا صحیح د بخاري شریف حدیث دی. ویلې 10 چیلۍ به راکې، نو هله به دله سړی دموم، ګینې نه دله دموم. روټۍ هم دنه غوښته، یو قپ هم راله نه راکو، اوس راته محتاجه شوي. ویلې 10 چیلۍ والا خو سړی دم که چې ښه شي مړ کېږي رانه. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ورسره لاړې، و پیرې ور باندې سورة الفاتحه ولوستله. سورة الفاتحه و پیرې وې او سړی په دم کو، هغه ټیک ټاک شو، الله ولا صحت ورکړو. نو 10 چیلۍ دوی له ورکړي، مزید یې ګورې یو چیلۍ هم نه، 10 چیلۍ ولا د دم په عوض کې په انعام کې به ورکړي. بیا راله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبر ورکړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مال به هم پکې حصه راکوئ، مال هم پکې حصه راکوئ که نه، مفتو کې هم 10 چیلۍ ګټلي دي. نو قرآن کریم داسې د شفا کتاب دی چې په دې باندې د یو انسان دم کو، الله رب العالمین وله ګوره شفا ورکوي، خو صحیح نیت غواړي او عقیده غواړي. دویم الله وی ورحمت للمؤمنین، رحمت اصل کې وی د زړه نرموالی ته. نو قرآن کریم چې کله مؤمنان لولي په دې سره زړه نرمیږي. کم خلق چې زدیان او عنادیان دي، نو الله وی په هغوی باندې قرآن کریم ډېر بد اثر کوي. ولا یزید الظالمین، او نه زیاتې کوي ظالمانو لره الا خسارا مگر تاوان. کم چې زدیان او عنادیان خلق دي ظالمان، نو په هغوی باندې قرآن کریم ډېر بد اثر کوي، تاوان ولا زیاتی کوي. اوس دې بل آیت کې الله رب العالمین د دغه ظالمانو خلقو تشریح ذکر کوي چې د ظالمانو له څنګه قرآن کریم تاوان سیوا کوي. الله وی واورا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، او کله چې نعمتو کومنګا انعامو کومنګا علی الانسان په انسان باندې. الله وی په دې ظالمانو خلقو باندې زه یو انعام وکم. څه مطلب؟ ناجوړی روغ صحت ولا ورکم، غریبی لګي مالدار کم، اقتدار ولا ورکم، کرسی ته ورسوم، ناظمی عزت غټ MPA MNA ته جوړ کم، غټ سړی ته به جوړ شي. نو الله وی دغه وخت کې پکار ده چې شکر ادا کړي، لیکن دا دومره ظالمی دی څه کوي؟ اعرض د قرآن نه ایسته مخ واړی. نور خلق هم د قرآن د درس نه منع کوي، په خپله هم ورته نه کیني. او صرف دا نه، ونعا بجانبه، او لري کې ډډه خپله د دې قرآن نه، لرې ته چېرته ناست دي د قرآن خوالم نه راځي، اړوله ډډه ورته نه رانږدې کوي. الله وی دا داسې ظالمان خلق دي، دوی له قرآن فایده نه ورکوي بلکې بد اثر ورباندې کوي. او واذا مسه الشر، کله چې ورسیږي د ته تکلیف، الله وی که زه ورباندې یو تکلیف ورته ورسوم، نو کان یئوس، نو دی به نا امید شي. الله وی دا داسې ظالمان خلق دی که انعام ورباندې وکم نو ناشکری کوي، ښه سرکشه ته جوړ شي. که تکلیف ولا ورکم نو بیم نا امیدي کوي، الله صرف زه لیدلی مړه زه ورته ښکاره کېږم چې په ما باندې دا تکلیف ایستی. الله وی دا ډېر ظالمان خلق دی، قرآن په داسې خلکو باندې اثر نه کوي. ومن اللیل، او بعضې د شپې نه، فتهجد بی، تهجد کوه په دې قرآن سره، نافلة لکه
دا زیاتی عمل دی ستا دپاره آسان نږدې ده ان یبعثک ربک مقاما محمودا چې وبرسئ ته رب ستا هغه ځای د ودرېدو ستایلی شوي ته وقل وای رب ای ربا ادخلني داخل کما مدخل صدق په داخلېدو رښتیاو سره واخرجني وباسما مخرج صدق په ویستلو رښتیاو سره وجعل لي او اگرزو مالر من لدنک د طرف خپل نه سلطانا غلب نصيرا چې مدد شوی وي وقل وای جاء الحق وزهق الباطل راغ حق او ختم شو باطل ان الباطل كان زهوقا یقینا باطل د ختمیدون کې وننزل من القرآن ونازل ومن د قرآن نما اغس هو شفاء چاغ شفاء د ورحمت للمؤمنین او رحمت د پاره د مؤمنانو ولا يزيد الظالمين او نزيت کیدا قرآن کریم ظالمان لرا الا خسرا مگر تاوان واذا انعمنا على الانسان وکل چې انعامکم په انسان باندې اعرض نو مخواړی د قرآن لا ونعا بجانبه او لری کی ډډ خپلا واذا مسو الشر کله چې ورسیږي د تکلیف کان یو سن دې نا امید شي